الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ د قومي اسمبلی ممبران چې شرمېدلي. الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ د حکومت وزیران چې شرمېدلي. نو زه لیونی یم، زه ډېر دوړ دو په کوم، خو تاسو به ماله ووټ راکړئ، زه به ممبر شم. نو د شیخ چیلي کار به شیخ چیلي په څلور انې چا سره کټوای د مستو په سر کړې وه او په مزدوره یې وړه. که سوچ کوي چې په دې څلور انو به څه کوې، چرګه به پې والم، چرګه به هګۍ واچوي، په بچو به یې کښېنوم، بچي به یې خرڅوم، بیا به هغه هګۍ اچوي، ها چیلی به والم، چیلی به کېږي، ها غوا به والم، غوا به بچ کچ اچوي راچوي، میخه به والم، یو میخې بچی پای به خرڅوم، ډېرې میخې به شي، زه به ګوجر شم. ښځه به وکم، چې ښځه وکم بچي به مې وشي، چې بچي مې وشي زه به لوی ګوجر یم، په حجره کې به ناست یم، زوی به مې راشي وایي بچې بابا، زه به یم چې ها، خو چې ها یې کا کټوی د مستو هلته وغورځوم. چې د چا کټوای و هغه ورته بیړه دې غرکشه د مستو کټوای دې ماته کړه. شیخ چیلي ورته وایي بیړه ستا غرکشه زما دې ټول کور وران کړ. ځکه چې د تصور په دنیا کې خو لوی سکیم جوړ کړی، نو پاکستان د شیخ چیلي تصور دی. تاسو خیال راغی جي؟ دا مې شوق نشته. ایمان او شوق مې دا دی چې ترغه پورې با چې زما په خوله کې جبه ګرځي، پارام نه کېنم چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن کړی دی. نعرہ تکبیر، مولانا بجلیگر، مولانا فضل الرحمان. عزیزانو، قرآن او حدیث دا زیارت نه دی چې مالګه وسکه او شکرانه واچو، دا زیارت نه دی. قرآن او حدیث دا قانون دی او دنیا لراغله دی د پاره دی چې د مسلمان د ټولې زندګۍ فیصلې به په دې کتاب باندې کیږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ نو قرآن او حدیث چې تر څو پورې د ملک قانون شوی نه او په دې ملک کې تاسو ښې ورځې ولیدې، نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ، ښه ورځ به نه ګورئ. زما سیاسي دنیا سره یو اختلاف دی، هغې د الیکشن کیسې کوي. ما وی چې د پاکستان علاج الیکشن نه دی، که الیکشن کې همدغه خره دي کتې بیا بدلیږي او په بل روپ کې به راشي. ځکه چې د خان او د نواب خو دین ایمان نه وي که نه کوي، پړت را منډه وکړي چې زه جمعیت کې. نو ملا هم د خدای قمقل. تاسو خیال راغی؟ تاسو اوس ملا ساده نه دی چې دا د سود د زکات پیسې ضیاءالحق رئیس دي او عبدالباقی مولا یې والا مشر کړی و چې هله چې یو مولا در نه پاتې نشي ټول خسیان کړه. هغه د سود د زکات پیسې ستا په جوماتونو او په مدرسو باندې ګرځېدې او په هغې مولا خرید کېده، دا سیاسي رشوت نه و؟ بیا ضیاءالحق دی خدای په دغه کږو سترګو ړوند کي چې انګریزي یونیورسټو دپاره او انګریزي کالجونو دپاره خو سپیشل فنډ دی په مرکزي دنیا کې، کروڑونه او اربونه روپۍ. او زه درته هغه مردار خور ښکارېدم چې ماله دې
د سیوینګ او د فکس ډیپازټ اکاؤنټونو نه 7.5% چې ته پې سود لګې هغې نه د 2% سود کټ کو او په هغې دې د زکات نامه کېښوه او ماله د جومات له راوړه چې استاد جي شکرانه ده زه استاد جي خو ملته د خدای وږی ښه الله دې کامیاب اللہ او نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا وچ مال دی جماعت لو مدرسې لراوړو ناغه شکرانه شو نظرانه شو داغه جنس بدل شو بیا روا شو نو مونږ پسې دا مردارۍ ګرځول بیا عزیزانو وګورئ زمونږ په ملک کې داسې خلق هم شته چې هغه نن په دې ملک کې د شریعت بل په نوم باندې یو تحریک چلی لګیا دی تاسو ته به پته یې شاید مونږ ټول د شریعت بل ملګري ټول خو په یو شرط ما ته ټول ګورئ ما ته مخامخ کچه کوټه زما د دشمن ده او دا شنې دروازې والا کور زما دی ټیک ده د دې پاس مورچې نه زه په دې دشمن په کوټه ډزې کوم او ته زما د دشمن په غېږ کې ناستې او ما ته اواز کې چې زم ستا ملګری یم نو دا کېدی شي ووایئ ټول دا کېدی شي دې د سینټ او د اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکړئ چې ناست د ضیاءالحق په غېږ کې او د جنیجو په غېږ کې یئ او قوم توکه کولو دپاره راشئ چاله ټیلیګرامونه ورکئ شریعت فلم پیش کړی شریعت فلم پیش کړی ورونو دا چل څه دی په دې چلونو پوهېږو هلکه که تاسو سره ګړنګونه شته مونږ سره شته مونږ سره هم ګړنګونه شته مونږ ته په دې ګړنګ کې نه اچولی چې ته مړ شي او له 100 روپۍ په هدیره باندې تقسیم را تقسیم کې نیغ به جنت ته ځي په دې ګړنګ کې ما اچولی که نه مې اچولی ته په له 100 روپۍ جنت ته ځي داسې ستا د مور په جیګیر کې دا جنت راغلی دی یو غټ پیپل را پرېوتی و پېښور کې غاټه بلا د هغه جنازه کې 5 روپۍ وویشلې یو پکې راپاڅېده ویلې یا الله اته واړه جنت ته ورکړه 5 لوټ لږ نوی و اته واړه جنت ته ورکړې زه پې راپاڅېدم چې بیړه د غر کشه کل بل خو اته جنت او چې تا په 5 روپۍ اته واړه دله ورکړه نو مونږ به کوم خوازو جنتونه یو حال دی یو حال په دې ملک کې جوړ دی وختي مې هلته سربیرو کې وې دا خانان پکې ناست ما وی چې خانان در کره راشي نو هغې لم دننه صوفه سیټونه او قالینونه غوړولي نو کېړو سره په قالینونو ورشي او په صوفه سیټ کښېني او چې پلار دې مړ شي نو مونږ له په برنډه کې پوزې وغوړې او 3 سپارې راکړې او وریجې راته خوټ کېدلې جوړې کړې نو 3 سپارې را باندې ووړه بیا 2 روپۍ راکړې او راته وایي چې دعا وکړئ چې زمونږ پلار خدای پاک وبخي مال زمونږ د خدای په خوله کې دانه وخېږي چې په 2 روپۍ به ستا پلار بخي هلکه دماغ هم کار مې څه دی
چې 3 سپارې ستا په پلار پسې زه په 2 روپۍ ویم دیخوا وګورئ چې کم قوم دومره بدبخت وي او د قرآن نه دومره لرې وي چې د قرآن حامل په سخا درای او سخا پوزای باندې کېنئ او د انګریز پر کټیلی صوفې او قالینونه برابر کړي لعنت ته په هغه قوم وي او لعنت ته په هغه ملا وي چې هغه به په دې خوټ کېدل وریجو 3 سپارې د هغه په پلار پسې پلي تاسو خیال راغی ما په خېټه کې قرآن دی خان څه غري خان څه ګوتکشایي چې د هغه په خېټه کې دړی غول پراته دي هغه دې په صوفه کښېني او زما سینه کې قرآن پروت دی زه دې په سخا پوزي کښېنم او ستا په پلار پسې دې زه 3 سپارې بخم یو مړو دغسې راغونډ شو ویلې ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و بس ماله غوسه راله مال غوږ کېدی اوس دا قبر پرانیزئ که دا په 4 بولي نه و نو مانه دا ګیره کله په قبر کې په 4 بولي دی ولې ما وې دا هغه سړی و چې ده به ویل چې حدیث چې دي دا د یهودو ډکوسلې دي د پیغمبر حدیث دا د یهودو جوړ کړي ډکوسلې دي او قرآن ته به د ناول وې د پخوانو خلکو کیسې به ورته پیغمبر دا د خپل وخت یو قابل انسان و هغې نه وروستو هغسې هر څوک راتلی شي دا د ده عقیده وه نو یو ما ته وایي چې ته خو جنازه کې ولاړ یم ما که د ده نیت تړلی د سړي زوی بنې ما نو د ده دې پلیت نیت زه تړم ودرېدم پکې چې زه خدای دې بیخ بنیاد دغه پلار نیکه وباسي خدای دې خونه ورانه نو ما ته یو خان وایي چې بیا ته راتلې ولې مال زه داسې جنازې له راځم ځکه چې دا تاسو غوندې مړزان بل ځای کې په لاس نه راځي د ملیریا وخت دی د کونینو ستنې پکار دي او بل ټیم کې دا مریضان ما ته ملاویږي نه چې په دې کونینو ستن چې کوم ځای کې وي تاسو ته پته ده تاسو پوه شوئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې په خدای مې دې قسمي چې په پاکستان کې 200 کاله پیرنګي حکومت کړی قرآن او حدیث دومره ذلیل نه و لکه په پاکستان کې او خاص طور بیا د ضیاءالحق په حکومت کې چې قرآن او حدیث دومره ذلیل شو تاسو وایئ ما ته وګورئ دا اوس ماسپښین دی او زه تاسو ته وایم چې د چایو ټایم دی چای مازدیګر بانګ وشو چای ماښام بانګ وشو چای ماسخوتن بانګ وشو چای سهار بانګ وشو بیا د چایو ټایم چای مړه د ماسپښین بانګ تاسو وایئ خدای دې کور وران کړه مونږ خو د اړه خولې له راوستو 3 ټایمه د چایو را باندې تیر شو هم نه لیدی وایي چې چای داسې به وایي که نه به وایي 10 کاله وشو چې دا د خاپیرک سترګې چې دي دی وایي اسلام 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 په 10 کاله کې د پاکستان قوم اسلام په دوربین کې ونه لید په دوربین
چا راته وختي ستاسو دې کلي کې یو بزرګ دی وی چې په دې سملو کې څومره د اسلام خدمت کیږي نه دومره هیڅ چرته نه کیږي په دې سملو کې غوږ کېدی دې سملو چې څومره اسلام وشرمولو دومره اسلام په 200 کاله کې پیرنګیانو نه وشرمولو دې خوا وګورئ شریعت بل والاو په کلاو غوږ ورته ووایي که ستاسو دې کلي کې دې ګړګړونه ونیسئ چې ملا صاحب کېنه مونږ پوه کا ما په خبرو پوهېږئ یا ورپسې ما راولئ دې ځای نه یې نیسئ چې د بل ځای نه یې ونه نیسئ دې ګړګړونه وایي کېنه دلته مونږ پوه کا ما ته ګورئ سینیټران ټول مسلمانان دي که کافر دي نه ټول ووایي قومي اسمبلی ممبران ټول مسلمانان دي که کافر دي ها ضیاءالحق پرون په دې ملک ریفرنډم کړو او په هغه چټونو لیکلو چې تاسو اسلام منئ که نه لاندې ولیکئ چې ها یا نه نو خلق ولیکل چې ها اوس که دا چټ مالی را کړی وی چې ته اسلام منې که نه نو ما نه لیکلی زه ترې وتښتېدم د بډهبېرې میرې ته چې بیړی غرکشه دا چټ چېرته ماله څوک رانکړي وتښتېدم ټول ولیکل چې ها اسلام مونږ منو ماښام د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم هلکه ولې ویل تاسو چې ویلې چې مونږ اسلام منو زه اسلام یم که او کوي دې شریعت بل والاو نه تپوس او بیا دې جماعت اسلامی والاو نه دا د اسلام علمبردار او د اسلام ټیکهداران چې دي دوی نه تپوس وکئ چې پرون ریفرنډم د اسلام په نوم باندې ضیاءالحق کړی که نه دوی به وایي چې او کړی وایي بیا ماښام د اعلان وکړو که نه چې زه 5 کالو له صدر شم ځکه چې زه اسلام یم کړی که نه دوی به وایي چې او نو ورته وایه چې سینټ مسلمان اسمبلی مسلمانه ضیاءالحق د اسلام لوی ډیری نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دې م پوه شریعت بل والا ته وایي که نه چې ماما تا چاته پیش کړی دی دوی به چې ته نه پوهېږې که نه ټلګرام ووه داسې شور غوندې جوړ کړه یو ملا و هغه به وي چې تقریر کې شور جوړوه وی چې تقریر کې شور جوړوه نو خلک به وایي چې دا ډېر تکړه مولا دی چې نه په سر پوهېږي او نه په کونه څوک د خبرې پوهېږي نو دوی داسې شور غوندې جوړ کړي چې نه 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 او سینټ کې پې بحث وشو او سینټ کې پې داسې وشو او پلانی ریزولیشن یې پیش کړو او پلانی تجویز یې پیش کړو او پلانی چل یې پیش کړو دا چل جوړ کړي ورته ماما نه ریزولیشن پیژنم نه تجویز پیژنم په دې مې پوه کا چې شریعت بل د چا ته پیش کړی دی به چې اسمبلی ته پیش کړی تاسو ټلګرامونه ورکوئ که نه وایي شور ما اچوه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه شور مه جوړوه خبرې ته غوږ کېږده چې شریعت بل دې پیش کړی چاته دی که سینټ کې دې پیش کړی او نه منظورۍ هم راته ووایه که قومي اسمبلی کې دې پیش کړی او نه مني هم راته ووایه او که ضیاءالحق ته دې پیش کړی او نه مني نو هم راته ووایه نو بیا شریعت محاذ والا سره اسمبلیو نه استعفې ورکوي سینټ نه استعفا ورکوي او بار راوځئ مونږ هم در سره ملګري یو چې هغه فتوا پې ولګو چې کومه قرآن ویلې ده قرآن فتوا درته پته ده قرآن ویلی دی چې د چا په لاس کې د ملک فیصلې قرآن کول وي چې د چا په لاس کې په ملک اسلامی نظام راوستل وي او نه راولي نو الله وی فاولئک هم الفاسقون
فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. اللہ وی دا خلق فاسقان دی، دا ظالمان دی، اللہ وی دا کافران دی. چې د چا پلاس کې د ملک قانون قرآن کول وی او نیکی نو قرآن وی دا فاسقان دی، دا ظالمان دی، دا کافران. ضیاءالحق توایا شریعت محاذ والا دے دعاگان والا ہوتا وایا دا دا مدرسو چندو والا ہوتا وایا جی اللہ تخت بخت برقرار لرے، تخت بخت برقرار لرے. دا توایا چی پا 12 بجے دا بٹو حکومتو او پیاو بجا د ټول ملک نظام مارشل اللہ شو او د بټو غندې حکومت په ګنټه کې تا ختم کو کنه دی په یو ګنټه کې ختم کړو کنه 12 بجې بټو او په یو بجې ضیاءالحق شو د ملک مارشل اللہ شو او هغه بټو لاس تړلې د مری جیل ته لاړ. ٹھیک شو کته د بټو غندې حکومت په ګنټه کې ختمولې شي او په یو ګنټه کې د ملک قانون مارشل اللہ کولای شي نو ته په یو ګنټه کې د ملک قانون قرآن کولای نشي کولای شي. بیا په پاکستان کې عام خلق خو پرېږده په خدای قسم چې 99% دنیا چغې وایي چې د ملک قانون دی قرآن شي وایي که نه خزی وی تو خدای باورو کا ڈمی موی ڈمی زمون پہ غور کے ڈمی دی پلار روانم یو تنگ کسکی او پا مخرال ما تیل چی مولانا صاحب سلام علیکم مالو علیکم تا خزا سوک دا ویلز پلانائی نا مشہور دا مال خواہ سنگ آئی ویلے دا شریعت با کلا راز مالدا خودیا نیکنا تا پوسو کا کر ویل چانا مالا ضیاءالحق نا وی ویل خدای دا کان استرگی ہوا درم چی شریعت ذراشی چی منگم چرتا پارام کینو اڈم امار تاسو خیال را گئی دمیم وی چې د ملک قانون دی قرآن شي دمیم وی صرف دیخوا وګورئ د سرمایدارو ښځې نه مني چې د ملک قانون دی قرآن دا امبر سره یې میخي چې زه ورته وایم نه مني. دیخوا وګورئ د پاکستان کې بیگم گلسوم ز وزارت تم ډیر ضرورت ہو ملک قرآن دو کدای وزیر کړه نه وي پلاور کې جلوس وسته نو د قومي اسمبلی د ممبرانو خزو دا جلوس قیادت کولو چې څوک وایي چې په دې ملک کې به اسلامي نظام راځي د قومي اسمبلی د ممبرانو خزو. ورونو آخري خبر ورته کوم ډیر ستړی ما او په سر مې درد دا ټول سیاسیان لګیا دي کر 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 الیکشن دی او جمهوریت ته الیکشن دی او جمهوریت ته. زما یو بل عقیده زه وایم چې د پاکستان علاج الیکشن او جمهوریت نه دی د پاکستان علاج د ایران غوندې انقلاب. نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر بیجی گل صاحب د پاکستان علاج 9 کروڑ پاکستانیان دي چې 2 کروڑ خو مې حلال کړي نه کنه نو دا 2 کروڑ د سړی ځامن کیږي نه. کدا تاسو د سړی ځامن کړه نو په دې مخ می تو 2 لک سیاسی پارټي
الیکشن چې وشي بیا به مرتبانی ټیپر به پکې وي ګازرې به پکې وي مولای به پکې وي صاحبه خرمانه به پکې وي هغه بلا به پکې اصغر خان به پکې وي اصغر خان هم د الیکشن په وخت کې سړي داسې ناست دي وایي مونږ له به سیټونه کوټه سیسټم باندې راکوئ په ټول پاکستان کې 2 ټانګې سړي ورسره نشته کوټه سیسټم ستاسو د دې مردان ملګري وو د اصغر خان نو داسې ناست دي مونږ سره په کوټه سیسټم باندې تقسیم کوئ بلکې تاسو سره 2 ټانګې سړي په ټول پاکستان کې نه لرئ دا مرتبان به بیا جوړي دغه رسکشي به دعا کوئ چې یا الله غیبی یو نیک صالح او یو ښه مسلمان او داسې جابر په دې ملک راولې چې په سکندونو کې د ملک قانون قرآن شي او د ملک قانون حدیث شي د غل تاسو وګورئ دې شرمېدلي حکومت ته شریعت بینچونه جوړ کړي په شریعت بینچونو کې یو جج چې دی د هغه سترګې هم کږي نو ما وی هلکه دا کاڼې لرې کوي دې بینچ نه دی به د یو په ځای بل نه لاس غوس کړي ځکه چې دته یو شی 2 وخت کوي احوال دی که تاسو خیال راغی دي مال دا یو پکې پینګې دی دا لرې کوي شریعت بینچونه په پینډای کې کینولي مچان شړي اړو فیصله نشته دیر ته ضیاءالحق صاحب تلو په دیر کې اعلان وکړو چې ما آغاز د اسلام د دیر نه وکړو نو مال آغاز د اسلام خو د غار حرا نه په مکه کې شوی و د دیر کې بل پیغمبر پیدا شو چې دته آغاز وکړو دا زمون قوم دی دا زمون ملک دی جنیجو هغه ورځ ډیرو ته تلو په 10 میله کې ورته ډیرووال ګډ شي 10 میله زمون چیف منسٹر صاحب کرک تتلو 15 قسمه ډانس ورته خلکو کړ چې پر پسې بنو تزوارله دا ټول راغلي مالکه د لکی مکی خلک پکې شته ویل ډېر دي ای مې د شرمېدلو بچو ورک شي پاتې د دې جلسې نه بې غیرت تاسو له شرم نه درځي چې نور ملکونو ته حکومت لار شي څوک ورته وایي ټیوبویل راته وکنه څوک وایي سړک راته جوړ کا څوک وایي کوې راته وباسه تاسو ورته په 10 میله کې ګډا کړې 10 میله او 15 قسمه ډانس هم ورته کړې تاسو له شرم نه درځي کار مې څه دی چې زه به وزیر ته دروازې جوړوم کار مې وزیر سره به څه چل کړي حضرت عمر نیمه شپه وه بار ووتو چې بار ووتو یو وکیل ما ته وایي چې مولانا صاحب ستاسو حکومت چې راشي تاسو مولیان به بار وګرځئ مال زه د دې په حق کې هم نه یم چې ملا حکومت ته راشي د دې په حق کې نه ویل ولې مال تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا دبویا اس نے کشتی کو جسے ہم ناخدا سمجھے اگا مولیان چې مفتی محمود سړي کړي او پاغه ځای کې کینولي چې هلته د دوی رسایي په کلونو نشوه کېدی د مفتی د مرګ نه وروستو هغه مولیان لاړه د ضیاءالحق په غېږ کې کېناست بیا دې مولیانو نه تپوس وکئ چې د فل الرحمن ولې خلاف یې تاسو ولې چې دی د پلار په ځای ولې ناست دی تاسو په دې مدرسو کې خپل زامن نائب محتممان کړي نه دي ووایي تاسو کړي نه دي یو مدرسې والا دې دا وکړي چې زوی نائب محتمم کړی نه یو امام دې دا وکړي چې زوی نائب امام کړی نه نو ته خو خپل مصلې له خپل زوی تیارې مدرسې له دې زوی که اهل دی او که نه دی ورته دې ورفټ کړی دی جی او فل الرحمن غوندې غیرتي جرأتمن د ضیاءالحق په مزغو کې وبس کلو والا د مفتی په سیټ نه کېني
हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर से सर पैदा कई पटोल पाकिस्तान के फलरामान गुंदे गैरती और जुरतमंद पैदा कई टोलो नमख के बजलते वर्कम सजा पल कोर के केना मुंगतान मन तासु टोल तख्त बख्त बरकरार दुआगानो कोलो वाला ये जियाव लगता अगर सरिता चिचा पल्लस डाला के दे इस्लाम बेड़ा तबाह करा ओ गोरई दे जियाव लग हुकूमत के कदम बियरता म्यूजिक सेंटर दी कदम बियरता डमखाने और कंजर खानी दी कदम बियरता द वीसीआर सेंटर दी दाद दप दौरी हुकूमत के राशई चे अगा वीसीआरू न दरता हो खैम कि अल्लाह दे पनाह रहे अल्लाह दे अमान रहे वीसीआर ने कस्टम ड्यूटी लरे कड़ा कि दे रहमत न सुख महरूम पाती निश फल रहमान गुंदे गैरती और जुरतमंद पैदा कई और डेरो वाला उस्ताद बनू वाला उस्ताद कोहाट वाला उस्ताद और जमुंग निजदे बुजुर्गानो नामे बैसला लग दे ग्रेवान के हो गोरे खुदा तो गोरई द खुदा गलवे औरज तो गोरई चा खुदा तब पेश यही लग दे ग्रेवान के लिमा तकूलूना माला तफअलून अतामुरून अन्नास बिलबिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब फला ताकिलून साकल हो के खुदा बंदगा पखपला चित्सक है अगर नूर जमाल की सदा पहले मुला साहब गिदड़ हलाल है वेल्ला मुर्दार वेल्स्ताजुई नूर जमाल कहंदे के हलाल है वेल नूर जमाल आखने वेल हाँ वेल ठहरो फिर मैं किताब देख और एक जमाजुई वेली दी बेज किताब हुआ किताब रागत से खलक वर्दना से मियां सुनो किताब विच मसला लिखिया ने कि जिथे मियां नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल वे पदे किताब की लिखली जी नूर जमाल चरता ही गिदड़ान विदड़ान टोल रहा है जी जमुन कोर दे नूर जमाल कोर दे जैसे कौन अगार तरवादी वही चिचा कवल आगत है गो नक और चिचा कथा अगन एस्तरगी हुई नदी तवा चार शीता दे इंसाफ पर नजर गो रही तास चगल गिरदी दा गामा का सीटर ऑफ शिकड़ी दी चफल रहमान दे शरीयत बिल खिलाफ थे पड़ी रहमान दे शरीयत बिल खिलाफ थे पड़ी रहमान दे शरीयत बिल खिलाफ थे दफल रहमान प्लार न साप आगा वक्त के हुआ था चे शरीयत पर बिल खबरी कोई साथ पागा वक्त के हुआ पहले रहमान द शरीयत बिल खिलाफ न दे यो मौलाना साहब न चाहता पो सको पेचे द शरीयत बिल न मनलो सर से नुकसान राजी आगा और तल शरीयत बिल न मनलो सर नुकसान न राजी अलबत्ता इस्लामाबाद के नुकसान राजी तो पूछे खबर शरीयत बिल दे चलता वजूद ही निश्ता वजूद नो देवजन आजिजानो ख्यार शे सोचो कई मले उतरई आओ उबे जने खलक वो रही चे दो हुकूमत पदे वक्त के चौक मर गए दे दायात लड़ाई चे लोई दुश्मन द शरीयत उम्मत चौक चे मर गए जकचे पल्लस काला दौर हुकूमत द जियाउलक के इस्लाम नु में दुम रहो शर्मोलो चाइंदा सोक दे इस्लाम नुम बाली खलक बोई चे माफ का मामा दास्ता इस्लाम मुंगली दले पदे खबर पोई नाजिदानो अल्हम्दुलिल्लाह स्तासु पदे सवाबे के उलमा हम देर दी दा मौलाना काजी फजलुल्लाह से पहर हैसियत खुदा पाक कामिल पैदा करे दे का अंग्रेजी हैसियत हुए और का दीनी हैसियत हुए और ब्या पदे उम्र के
د خدای مهربانۍ ته ګوره د طالبانو ځان مشر کړی دی او د طالبانو خدمت کوي لګیا دی د دم لا مضبوطه کوي بل په ثوابۍ کې هغه ورځ مې ولی خان ته ولی خان ته دلته خو نیشنل والام ډیر دي که نه نه سرپوش واه ورته ولی خان ته یو مړي دوا ته راغلی مال خان خبره واوره دا قوم دی دې کې دو قسمه خلق یو مالدار دی او یو غریبان غریبانو متیا کاله په نیشنل پورې ځان ومګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ او غریبانو دا 40 کاله په مولا پورې ځان ومګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ ښه ورځ په پاکستان کې هم د مالدار او د سرمایه‌دارو ده د غریب نشته غریب د 80 کالو نه د پیرنګي د زمانې نه وهل دي او ټکول دي او وهل دي او ټکول دي او جیلونه دي او مصیبتونه دي او کورونه دي او تالاشۍ دي او د پولیس ډیکي دي او وغیره وغیره معامله ټوله د سرمایه ده مال خان واوره یکدم د پلار نظام بدل کړ ویل څه وکړم مالداو کا خان نواب او سرمایه‌دار چې دا درې ډلې په پاکستان کې وي او د پاکستان غریب خاورز وکتا نو کمبړ عمراشي په قبر می متیاز ما په خبرو پوهیږم خان او نواب او سرمایه‌دار اوس بیله خبره ده چې تاسو والله که خان کټینګې دی د خان چې په دې وخت کې غول را بیږي غول دلته خان شاد پی راځي او بیا مولیان چې زمون خدا کمیسونه هم لږ ګګري دي خان شاد پی راځي او د غریبه که چېرته رښتیا شات را بیږي نو مونږ ورته وایي دی خو بس غول دې د خولې نه دی که رښتیا شات یې غول او چې د خان رښتیا غول را بیږي نو مونږ یې په دا لویه جوبه داسې ورته راځه نو په ایمان یې وایي مونږ به جنت ته ځو جنت ته به ځو د دې ثوابه ستاسو یو لیونی راغلی و ما ته ما ته ویل چې بجلیګر ملا ته یې مالو لخت اوس ورسره ده داسې ویل تا بجلیګر ملا ډېرې چغې چې وهې مالاو زه یم ویل غوږ کېږده کني دې لختې ته وګوره دا د غوږ پیسکه دې وام زه ګبراو شوم چې دا سړی لیونی دی رښتیا مې ونه وایي مال کاکا خبره کوه ویل جنت مې ټوکړې ټوکړې کو ایسته مې وغورځو جنت نشته چې نه په قبر چاله ووی چې جنت ته لاړو او نه چاته د جنت دوا وکړي جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او تازه کړی مې دی اور دا خلک داسې په قطار قطار رالیږه چې پکې ورچوه لیونی شوې ابی مې لیونی شوه په تورجمې باچینګن غواړي جنت ته ګوره او دې قوم ته وګوره جنت ته ګوره او دې خلکو ته دې خو وګورئ د لوی لاهور دی که وړوکی لاهور دی دلته خو تاڼه هم شته که کوم ځای ده دا تاڼه ده جنډه که ده شنه دروازه زارو کا کا خبر اورئ تاڼه شته که دې خوا ګورئ په وړوکي لاهور کې تاڼه که انجیل پکې پروت یا تورات یا قرآن یا زبور بلته خو نشته د پیرنګي قانون پکې ٹھیک ده پولیس پکې
د پیرنګي د پرکټو نوکران نه ٹھیک شو په وړوکي لاهور کې ستا او زما منځ کې تنازع پیښه شوه جګړه پیښه شوه د قاضي فضل الله جومات د خدای تاڼه ده قانون پکې د خدای پروت دی ایسے چو پکې د خدای ناست دی ٹھیک شو ناست دی پکې ستاسو منځ کې تنازع پیښه شوه د خدای تاڼم شته او د پیرنګي تاڼم شته او تا د خدای تاڼه پرېښو د پیرنګي تاڼې ته لاړې نو دا د خدای تاڼه به په قیامت کې ستا شفارس نو بخنې کم ځای نه رالې په دې مې پوه اخر د مرګ نه وروسته خو تاسو بخنه په قرآن کوئ مولا ته وایي طالب ته وایي چې هله قرآن را پسې وایي چې زر مې وبس ټیک دا قرآن به وایي چې زه پروت ما په جومات کې د دوړو لاندې پروت ما په ما کې دا دفه لیکلې وه وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن وی زما دفه موجوده وه چې که خپلو کې هم څه تنازع راله نو د خدای تاڼې ته ورشئ نو قرآن به وی زما قانون او د خدای تاڼه موجوده وه او تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي تاڼې ته یوړه نو قرآن به وی د خدای په ذات مې دې قسمې که دې شپارس وکړمه بیا به قیامت وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر براشي او د خدای په عدالت کې بداوو کی چې پروردګارا دا هغه قوم دی چې دنیا کې ستا قرآن پورې ټوکې کولې ستا قرآن ورته سپک ښکارېدو چې پیغمبر دا دعوه وکړي او قرآن در باندې دا دعوه وکړي نو وایه په ایمان د خلاصي لار به دي وي ایمان پیدا کوي د تحصیل ثوابه خلقو چې د نن نه په دې ملک کې تحریک شروع کوي چې مونږ به د ټولې ثوابه فیصلې چې دي د نن نه د ثوابه د علماو او د خدای په قرآن باندې به دا تحصیل ثوابي چې ده چې مچان پکې بنګیږي او سپي او پیشوګان پکې ګرځي او څوک ولا نږدې ودی شي دا ایمان پیدا که ضیاءالله کې نه راولي تا خو په ځان راوستی شي ستا او زما جګړه ده نو چې پیرنګي قانون ته هم لاړ شو یا به ته ګټې یا به زه ګټم بل چا خو نه کړ خو یو بیا ګټي نو قرآن ته هم چې لاړ شي خو یا به ته ګټې یا به زه ګټم که نه نو ظالمه دې کې فرق څه دی یو سپینګیری بوډا راغی 15 شپېته جیره به باندې چا سره جګړه وه 15 شپېته جیره جج ورته شریعت وکړي په چای کې هغه زما نوم ورته ښودلی دی چې په دې کو ما پسې راغی وی چې اول نه دا قصه درته کومه که ګټم خو شریعت کوم او که نه ګټم نو نه کو چې قصه یې راته تېره کړه نو بیلوده مال ګټې معلومه چې زه ستا ملا ماته کړم دومره یې ګیره وه په ګیرو میرو کار نه کوي وایي جومات به غر وي ته به ناستې پکې هک په شانې ګیرو کار نه کوي داسې ګیرې په دې ولو واښه هم ډېري واښه ته پوه شې په ګیرو کار نه کوي دومره ګیره تازه ګومنځ به پکې د ورځې 3 ځله واله لوی تسبیح بولي
ویل ګټم که بیلم چې قصه یې راته تېره که مالګټې او پکې بیلو ده ویل ستا نامه مې ورکړې مال ډېر دی ښه کړي چې خبره را میدان ته شوه فیصله مې ولیکله چې دې بیلو ده د هغه نصرالله نوم او دې صفي الله چې دی وګټل جج له مې چې فیصله ولېږله جج چې ورته اعلان وکړو د ګیره راولي ویل ما ته خو ویلي چې ته ګټې جج ورته ویل ماما هغه په سزا زه نیم خبر ورشه په دې ټکي هغه له قبضه ورکړه کینې جیل ته دی چې راغی صاحب په دا دواړه لاسه ویر کوي اوس او ګیره راشو کوي هاي 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 ولې ویل تا خو ویل چې ته ګټې که نه مال ماما ته زما په خبره نه وې پوه شوی ځمکه پردی وه نو چې پردی تا سره پاتې وې نو بیلله دی او چې پردی مال خپل حقدار ته ورسېدو نو تا وګټله که نه زما مطلب دا و چې ته ګټې عمر له مې د جهنم نه خلاص کړې تر مرګ ساعته پورې را سره خبرې ونه کړي خو چې زما نوم به ورته چا اخیسته ویل بیا خدای دې د دین دنیا خراب مال ستا خو آخرت خراب دی کور دی وران دی او ما حق کړي دي دا زمونږ د خلکو ایمان نو ایمان پیدا کوي او د زندګۍ فیصلې قرآن ته کوي دا علما چې ستاسو په دا لوډ سپیکرو کې شپه ورځ ترجمې کوي دغې له ورشي تاسو هم ورسره کښېنئ دا سپینګیري نه دی دا سپینګیري دا چې بلیس د کار نه یې سوا د دې نه چې جومات کې ټوخېږئ او بده ورځ هم جوړه کړي دا ځای د قرآن درس کې کښېنئ د حدیث درس کې کښېنئ د فقه چرته یو کتاب نورالضا چرته په استاد شروع کې د هغې درس کې کښېنئ چې آخره خاتمه مو ښه شي د ملک فیصلې د ضیاءالحق د لاسه خو سر دست آثار نه ښکاري لیکن خپلې فیصلې په دې علماو په قرآن کول شروع کوي واخر دعوانا ان الحمد لله